بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده په افغانستان کې د امریکې شتون 40مه برخه. ګرانو وطنوالو، له 2014 کال راهیسې افغان چارواکو د پاکستان څخه د بهرنیو جنګیالو زیاتوالی ولید او دا چې سیمه ییز طالبانو په ځینو ځایونو کې د دوی ملاتړ هم کاوه، چې د دې په عکس العمل کې د ملي امنیت د استخباراتو افسرانو له لارې کابل پاکستاني طالبانو ته پناهځای ورکړو، ځکه چې دوی د پاکستان دښمنان وو. خو والي عطاالله لودین د شیرزیا ځایناستې او یو مشهور اسلامي قاضي بل ډول فکر کاوه. هغه امریکایانو ته خبرداری ورکړو چې پکار نه ده چې موږ ترهګرو له په افغانستان کې پناه ورکړو. په 2014 کال کې د پاکستاني طالبانو څو غړو په اسلامي دولت یعنی داعش بیعت وکړو. د کلي یو مشر وویل چې موږ هیڅکله هم دا فکر نه کوو چې داعش به ناڅاپه زموږ په ولسوالۍ کې فعالیت وکړي، ځکه چې موږ مخکې د دوی هیڅ نښه نه ولیدلې. زموږ په سیمه کې به افغان او پاکستاني طالبانو فعالیت کوو. چې په داسې حال کې یو ورځ موږ خبر ترلاسه کړو چې په شینوارو ولسوالۍ کې پاکستاني طالبانو پریکړه کړې ده چې له داعش سره یوځای شي، چې بیا هم داسې وشول. څو ورځې وروسته موږ هغه پاکستاني طالبان ولیدل چې خپل بیرغ یې له سپین څخه په تور باندې بدل کړی و، خپل یونیفارم یې هم بدل کړی و او د ابوبکر البغدادي په مشرۍ د داعش ملاتړ اعلان کړی و. د القاعدې یو شمېر غړي هم داعش سره یوځای شول. د داعش د ډلې غړو د ننګرهار په سولي غرونو کې د 100 درو کنټرول ترلاسه کړو. دوی د ټوپک په زور کلیوال د خپل کنټرول لاندې راوستل. دوی د ظلمونو او وحشت یوه فضا رامنځته کړه. دوی به په مقرر ډول د خلکو په مخ کې مشران اعدامول او بیا به د ظلمونو او وحشت ویډیوګانې د پروپاګاندا په توګه خپرولې. دوی په بدنامۍ سره د غونډې په غاړه د 10 کلو مشران فلم کړل چې د ټوپک په زور یې په چاودېدونکو توکو باندې کېنولي وو او بیا وجلي وو. یو سیمه ییز بزګر چې له خپله کوره تښتېدلی و داسې وویل: تاسو نشئ کولی چې د دوی په وړاندې ودرېږئ، خو که تاسو هڅه وکړئ نو دوی د شپې راځي او تاسو او ستاسو ماشومان به ووژني. داعش د غرونو او د غرونو له لمنو څخه پراخ شو. د 2015 کال په می میاشت کې د جلال آباد شاوخوا کلیوالو سیمو کې سختې جګړې پیل شوې. پخواني پاکستاني طالبان چې د داعش تور بیرغ یې پورته کاوه لوی لارې ته نږدې بټي کوټ ته لاړل، په داسې حال کې چې نور کادرونه د ولایت د پلازمینې جنوب ته چپرهار او د رودات ولسوالیو ته ننوتل. داعش په ټول افغانستان کې شاوخوا 40,000 کسان لرل، چې له هغې څخه له 0 څخه تر 3,000 پورې جنګیالي د ننګرهار په ولایت کې ځای پر ځای کړي وو، چې په داسې حال کې د افغانستان حکومت په منځ کې بند پاتې شو. غني د ننګرهار د ځواک پلورونکي حاجي ظاهر ته اجازه ورکړه چې خپله قومي ملیشه د جګړې ځپلو پولیسو او اردو سره د مرستې لپاره واستوي. د 2015 کال په جون کې په افغانستان کې داعش یو ویډیو خپره کړه چې په هغې کې ویل شوي چې 2 خلیفګان نشي کېدی او د یو په شتون کې بل باید له منځه یوړل شي او په مولوي عمر باندې سختې نیوکې کړې وې. منصور د جون په 14مه د یو پرانیستي لیک سره داعش او ابوبکر البغدادي ته خبرداری ورکړو چې که په افغانستان کې د دوی لاسوهنه بند نشي نو طالبان به اړ شي چې د خپلو بریالیتوبونو دفاع وکړي. داعش په جواب کې وویل چې د دوی مخالفت کول یو مذهبي جرم دی. د دوی ویان ابو محمد العدناني د داعش جنګیالانو ته لارښوونه وکړه چې هیڅ رحم ونه کړي. خو داعش د طالبانو سره د ننګونې لپاره ستونزمن و، ځکه چې داعش یو بهرنی غورځنګ و، په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان په کلیوالي ژوند کې ریښې درلودې. منصور د داعش سره د مبارزې لپاره ځانګړي چټک غبرګون ځواکونه چې د کاتق منتظري په نوم پیژندل کېدل جوړ کړل. د 2015 کال په لومړۍ نیمایي کې د چټک غبرګون ځواکونو په هلمند، فراه او زابل کې داعش ته ماتې ورکړه. د اوړي په اوږدو کې د کوټې شورا ننګرهار ته نور ځواکونه واستول. د جولای 2015 او جنوري 2014 کلونو ترمنځ د سختو جګړو په لړۍ کې د طالبانو جوابي بریدونو داعش
د جلال آباد شاوخوا کلیوالو سیمو څخه د غرونو او غرونو لمنو ته وشړل. د داعش یو جنګیالي په هغه وخت کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې طالبان او نور ډېر خلک زموږ پر وړاندې ودرېدل او په ورته وخت کې زموږ پر وړاندې د ډرون بریدونه ډېر شول او موږ ته ډېر زیات تلفات واړول، ځکه چې داعش یوازې طالبانو ته ګواښ نه بلکې د افغانستان حکومت ته هم ګواښ و. نو ځکه د امریکې بې پیلوته الوتکو خپل رول ترسره کړو. د 2015 کال په فروری کې په یو برید کې د هلمند په ولایت کې د داعش مرستیال او قومندان عبدالرؤف خادم ووژل شو. د 2015 کال په اکتوبر کې اوباما د امریکا ځانګړو عملیاتو ځواکونو او ډرونونو ته اجازه ورکړه چې په ډېر شدت سره د داعش تعقیب وکړي. د امریکا بریدونو او د امریکا لخوا وړاندې شوي افغان ځواکونو یو لړ فوجي بریدونه په 2014 کال کې د جلال آباد په جنوب کې په غرونو کې د داعش په مرکز برید وکړو. د داعش 100 جنګیالي ووژل شول. د 2014 کال په جولای کې د دوی مشر حافظ سید خان یوې بې پیلوته الوتکې وواژه، خو دا ډله دومره بې نظمه وه چې تر سپتمبر پورې د هغه ځای ناستې نه موندلې. خو بیا مولوي عبدالحسیب د حافظ سید خان ځای ناسته شو او د ابوبکر البغدادي لخوا تایید ترلاسه کړو. د طالبانو بریدونو، ډرون بریدونو او د اردو او پولیسو بریدونو د داعش شمېر په 2015 کال کې له 4,000 څخه د 2014 کال په لومړیو کې 2,500 ته راټیټ کړی و، چې هغوی په لویه کچه د سویلي ننګرهار په څو غرنو درو کې محدود وو. که څه هم دوی به بیا په ډېره وحشي بڼه بېرته راژوندي شي، خو د اوس لپاره اسلامي دولت یعنې داعش شنډ شوی و. د 2015 کال په لومړۍ نیمایه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ناڅاپي ډول اړیکې پخ کېدو شوې. د یوې شېبې لپاره د طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې اترې پیل شوې. غني او د پاکستان د فوج نوی مشر جنرال راحیل شریف ګډ دریځ وموند. د خپلې دورې په لومړیو کې غني د کرزي په پرتله د پاکستان ګټو ته ډېر حساس و او افغانستان یې له هند څخه لرې کړو، او چې کوم تړون کرزي د هندوستان سره د وسلو د اخیستو په اړه کړی و، د پاکستان د خوشحالولو لپاره اشرف غني هغه تړون هم لغوه کړو. راحیل شریف بیا په منصور فشار راوړو چې د خبرو اترو منځته راشي. منصور نه غوښتل چې د پاکستان له لارې کار وکړي، خو بیا هم د طالبانو د ګټو د خوندي کولو لپاره د خبرو اترو په وسیله باور درلود، لکه څنګه چې هغه له 2011 کال راهیسې درلود. هغه حتی د غني حکومت سره د خبرو اترو په اړه فکر کولو ته هم لیواله و. په 2013 کال کې د هغه له مړینې لږ مخکې ملا عمر سیاسي کمیټه ته اجازه ورکړې وه چې د سولې خبرې اترې پر مخ بوځي، خو په دې شرط چې وروستۍ پایلې د امریکا او نورو بهرنیو ځواکونو په بشپړ توګه د افغانستان نه وتل وي. د دې لارښوونې تر پوښښ لاندې منصور د سولې خبرې اترې وکړې. لومړی په قطر کې او بیا په دوبۍ او چین کې د حکومتي استازو سره غیر رسمي غونډې وکړې، او بیا په پاکستان کې د اسلام آباد سره نږدې په مری کې رسمي غونډې وکړې. خو لکه څنګه چې دا کار وشو، نو سخت دریځو طالبانو د سولې په لور د حرکت په اړه پوښتنې راپورته کړې او د ملا عمر سره د لیدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د فوجي کمیسیون پخوانی مشهور مشر عبدالقیوم ذاکر چې له 2014 کال د ټاکنو د لومړي پړاو وروسته منصور لرې کړی و، ډېر په غوسه و. نو هغه د ملا عمر د مړینې خبر څو نورو مشرانو ته ورکړو او دغسې د ملا عمر د مړینې راز ورو ورو خپور شو، چې بالاخره منصور او د ملا عمر زوی یعقوب د دې راز افشا کولو دې ته وهڅول چې د جولای په وروستیو کې د مشرتابه په غونډه کې حقیقت څرګند کړي. خو دا روښانه نه ده چې آیا دا معلومات ځکه خپاره شول چې منصور فکر کاوه چې دا به د مشر په توګه د هغه دریځ پیاوړی کړي، یا ځکه چې هغه اوس بله سره چاره نه درلوده. د سولې خبرې اترې د طالبانو د ځای ناستې په مبارزه کې د ښکېلتیا له امله له خنډ سره مخ شوې. د کوټې شورا د جولای په 13 غونډه وکړه چې ممکن په هغې کې تر 150 پورې طالب مشرانو ګډون کړی و، چې په هغه غونډه کې په افغانستان کې له مخکښو طالبانو څخه ډېر په لږ شمېر کې کسانو ګډون کړی و. منصور د نوي امیر په توګه وټاکل شو، خو ذاکر، یعقوب او د ملا عمر رور د هغه د ټاکلو مخالفت وکړو. دوی ادعا وکړه چې رایه اچونه د ټولو طالبانو د مشرانو د بشپړې شورا پرته وه،
دوی د طالبانو د پراخ استازیتوب سره د یوې نوې شورا غوښتنه وکړه. سیاسي کمیسیون چې په قطر کې شتون درلود هغوی هم په غوسه شو. د هغې مشر طیب اغا استعفا ورکړه. نورو طالبانو پوښتنه وکړه چې ولې شورا په پاکستان کې وشوه او نه په افغانستان کې چې طالبان پکې تاسیس شوي وي. په زابل کې منصور دادالله چې د ملا دادالله لنګ ورور او د منصور سیالو د ملا عمر زوی ته بیعت وکړو او وسلې پورته کړې. د ځایناستې مبارزه د طالبانو د پخوانو سیاسي او قبیلوي درزونو په وړاندې د یووالي د نور تر ټولو لویه ازموینه وه. منصور یو جنجالي شخصیت و چې په جوړه توګه د کوکنارو په قاچاق تورن و. د خپلو ټولو ګټو او آزاد بازار سیالۍ سره او د خپل اسحاقزي قبیلې په ګټه پیژندل کېدو. سره له دې بیا هم ډېر طالب مشران د منصور سره یوځای شول تر څو د غورځنګ د ګډوډۍ مخه ونیسي. د کابل څخه د طالبانو د بهرنیو چارو پخواني وزیر مولوي متوکل وویل چې د طالبانو ځواک د دوی یووالی دی او دوی باید د سود په څیر کلک پاتې شي. منصور په خپله غورځنګ ته په یو پیغام کې اعلان وکړ چې که موږ او تاسو متحد یو نو دښمن نشي کولی چې نفوذ ولري او نه هم بل څوک دا کار کولی شي. موږ باید یو ځای وسو. جلاوالي به د دښمن په خوشحالولو تمام شي. د اګست په نیمایي کې په سلګونو دیني عالمان او ملایان په پاکستان کې د دې اختلاف د حل کولو لپاره راټول شول. دوی د اونو لپاره بحث وکړو چې بالاخره زول دود غالب شو چې د سپتمبر په 15مه د مولا عمر زوی یعقوب او ورور او عبدالمنان د منصور سره بیعت وکړو. د کوټې شورا اعلان وکړو چې اختلافات حل شوي دي. ذاکر بالاخره د منصور سره خپل مخالفت هم پرېښودو. خو په نومبر کې منصور دادالله، مولا محمد رسول او ځواکمن نوزي قمندان باز محمد یوه جلا شوې ډله جوړه کړه. دوی ځانونه طالبان اعلان کړل مګر د منصور مخالف وو. منصور پاتې ناراضه کسان کنټرول کړل. د منصور غبرګون چټک وو. هغه د خپل ځانګړي چټک غبرګون ځواک کتاب منتظري څخه یوه ډله د پیر آغا په نوم د یو بېرحمه قمندان په مشرۍ کې زابل ته واستوله. پیر آغا منصور دادالله وځپلو چې په جګړه کې ووژل شو. د طالبانو څخه دا جلا شوې ډله په 2014 او 2019 کلونو کې پرته له کومې ډېرې اغېزې څخه په فراه کې جلا شوه. د 2015 کال د جګړې د فصل په پیل کې د متحده ایالاتو نظامي شتون 9800 سرتیرو ته راټیټ شوی و چې په شپږو اصلي اډو د باګرام، هرات، مزار شریف، کندهار، جلال آباد او د کابل په مرکزي دفتر کې موقعیت درلوده. جنرال ډینفورډ دا اډې د هېواد د ستراتیژیکو نقطو د پوښښ لپاره غوره کړې وې. د دې نه پرته 15 نورې کوچنۍ ملاتړې اډې هم وې. د ائتلاف غړو شاوخوا 4000 سرتیري درلودل. ایټالیا او جرمني په هرات او مزار شریف کې شاوخوا 1000 سرتیري درلودل. برتانویان له هلمند څخه ووتل او 450 سرتیري درلودل چې په ځانګړو عملیاتو او د افغان افسرانو په اردوګانو په روزنې تمرکز کاوه. ډینفورډ د 2014 کال د اګست په پای کې متحده ایالاتو ته راستون شو او بیا ډېر ژر د ګډو ځواکونو د لوی درستیزانو رئیس شو چې دا د امریکا په فوج کې تر ټولو لوړ مقام دی. جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د امریکا او متحده ځواکونو خبردار په غاړه واخیسته. د ولسمشر اوباما د مې 2014 کال د پریکړې سره سم چې له طالبانو سره به مستقیمه جګړه نه کوي، امریکایي ځواکونه د روزنې، مشورې او ترهګرۍ ضد مبارزې ته وقف شوي وو. یوازې د ځانګړو عملیاتو ځواکونو ته اجازه ورکړل شوې وه چې په ماموریتونو کې یوازې د سلاکارانو په توګه لاړ شي، پرته له دې چې د القاعدې یا د داعش پر وړاندې ځینې استثناوې لرلې. اوباما په ورته ډول د طالبانو پر وړاندې هوایي بریدونه د افراطي حالتونو پورې محدود کړل. که چېرته یو ستراتیژیک ټکی یا لوی افغان جوړښت د نږدې له منځه تلو له خطر سره مخ وي، نو امریکایي قمندانان کولی شي چې دوی د هغوی د ژغورلو لپاره هوایي بریدونه وغواړي چې د افغان اردو او پولیسو هغه ګټه رد کړه چې کومه شمالي ټلوالي، کرزي او د متحده ایالاتو د ځانګړو عملیاتو ځواکونو او د CIA فعالینو ته په لومړي سر کې په 2001 کال کې د طالبانو د ماتولو توان ورکړی و. ځکه چې اوباما او د سپینې ماڼۍ کارمندانو دا تمه درلوده چې افغان حکومت
په خپله د بریالیتوب لپاره عددي او مادي برتري لرله. دوی ډېری وخت په مکرر ډول پوښتل چې د پینټاګان چارواکي ولې د افغانستان د اردو هوایي ملاتړ ته اړتیا درلوده، په داسې حال کې چې طالبانو په څرګنده توګه هوایي ملاتړ نه درلودو. خو دا یو کوچنی غلطفهمي وه چې بیا لویه اغېزه ولرله. د 2015 کال لومړۍ نیمایه کې په لرې پرتو ولسوالیو او ولایتونو کې د طالبانو پرمختګونه په عمومي ډول د 2014 کال سره ورته وو. خو دا د اګست وروسته په هغه وخت کې بدل شول کله چې منصور د شمالي، ختیځ او سویلي افغانستان په اوږدو کې د ښه پلان شوي بریدونو لړۍ همغږې کړه چې د 2006 کال راهیسې یادونه وشوه. دې بریدونو ولایتي مرکزونه او د دوی شاوخوا ولسوالۍ په نښه کړې چې دا د تیرو 4 کلونو په پرتله یو ډراماتیک زیاتوالی و. د منصور هدف د ولایتونو فتح کول نه و، بلکې د حکومت، شمالي خلکو او نورو حکومت پلوه ډلو مجبورول و چې په کابل کې په یو نوي سیاسي ترتیب کې د طالبانو تابع دریځ ومني. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس تانکزی د حکومت یو غیر رسمي پلاوي ته وویل چې موږ هلمند یا زابل نه غواړو، حالانکه موږ هر کله چې وغواړو هلمند یا زابل نیولی شو، خو موږ کابل غواړو. که موږ کابل نشو ترلاسه کولی نو موږ به جګړې له دوام ورکړو، کورنۍ جګړه به وي او ملکي خلک به مړه کېږي. د منصور یو له اصلي هدفونو څخه کندوز و چې شمالي ولایت دی چې له تاجکستان سره پوله لري. د کندوز ولایت پلازمینه کندوز ښار دی چې د افغانستان 8م لوی ښار دی. پښتانه په کندوز کې تر ټولو لویه قومي ډله وه چې د شمال د تاجکو او ازبکانو ترمنځ یو ټاپو دی. د کندوز پښتنو په 1990 لسیزه کې د طالبانو ملاتړ کړی و. له 2001 کال وروسته دوی هیڅکله هم د حکومت پروا نه درلوده. د کلونو لپاره سروېګانو وموندله چې لږ تر لږه 40 سلنه ولایت د طالبانو سره خواخوږي لرله. د ګڼ شمېر څېړنیزو څېړنو له مخې پښتانه د ازبک او تاجک سرنارانو لخوا د مظلومیت احساس کوو، په داسې حال کې چې دغه جنګسالارانو د ولایت په ډیره برخه نفوذ درلود. د دې جنګسالارانو ملیشې له پښتنو سره باج اخیستل، لوټ کول، زیاته مالیه اخیستل او ځینې وختونه به د پښتنو سره ډیر ظلم کاوه. د دې نه پرته له 2010 کال وروسته تاجک او ازبک هم د افغانستان په محلي پولیسو کې شامل شول. محلي پولیسو به له پښتنو څخه پیسې غوښتلې او د پښتنو ځمکې به په زور باندې نیولې. سربیره پر دې د حکومت له بهرني اشغالګرو سره د دې جنګسالارانو ملګرتیا د دې هر څه لامل شوی و. په داسې حال کې چې د کندوز له کلیوالي سیمې څخه یو ازبک داسې ویلي و چې اکثریت ولس فکر کوي چې اوسنی دولت فاسد او غیر اسلامي دی، چې دا یو کافي دلیل و چې ډېری خلک د حکومت پر وړاندې د جګړې لپاره هڅول. د 2014 کال په جریان کې په کندوز کې پښتنو بیا د طالبانو سره مرسته وکړه. د 2014 کال په ژمي کې منصور پلان درلود چې د کندوز ښار پر وړاندې حرکت وکړي. د طالبانو د کندوز والي مولا عبدالسلام چې له 2001 کال راهیسې په دې ولایت کې جګړه کوله د تجربه لرونکو مشرانو او کادرونو سره یوځای عملیات تنظیم کړ. دوی سیمه ییزو پښتنو ته معاش او وسلو ورکولو کې مرسته وکړه. دوی یو شمېر تاجکان، ازبکان او هزارهګان هم استخدام کړل. د طالبانو یو هزاره قومندان وویل چې موږ ټول د اسلام د یو بیرغ لاندې سره څنګ په څنګ جنګېږو. موږ د اسلام لپاره مبارزه کوو، نه د کومې ځانګړې قومي ډلې لپاره. په اپریل کې مولا عبدالسلام د کندوز ښار شاوخوا په 6 ولسوالیو برید وکړو. هغه نږدې هر یوه ولسوالي ونیوله او د پلازمینې څنډو ته ورسېد. له کابل څخه 2000 ځواکونو چې پکې د کمانډوس او د امریکا د ځانګړو ځواکونو یوه ډله شامله وه د مولا عبدالسلام او دغه د ځواکونو د مخنیوي لپاره اړین وه. د دې نه وروسته چې څه وشول نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو، اوس به په لویه لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالي او ګلې ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.